مولا ترخیل محمدي په ار کې د حج او اوقاف وزیر غربولی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د تیرې جمعې د لمانځه پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ جومات کې د ولسي جرګې پخواني وکیل مولا ترخیل محمدي او د هغه نورو پلویانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب ته سپکاوی کړی او فزیکي شخړه ورسره کړی او غربولی دی. د حج وزارت پر فیسبوک پاڼه دغه وزارت خبره شوې خبر پاڼې تایید کړي او وایي سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب په سپکاوي کې ښاغلي ترخیل ته نږدې ځینې نور کسان هم ښکیل وو. دغه وزارت ویلي دغو زورواکو له دې پیښې وړاندې هم څو ځلې له خپل ټوپک او زوره د غیر قانوني ګټې اخیستنې هڅه کړې او د ارشاد حج او اوقافو وزارت وزیر یې ګواښلی دی. په خبر پاڼه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني څخه د دې پیښې د څېړنې غوښتنه شوې ده. د مولوي ترخیل محمدي دفتر په دې اړه څه نه دي ویلي او دوی وایي دوی به د دغې پیښې په اړه خپل غبرګون وروسته وښیي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یوې سرچینې پیښه تایید کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو وزیر له سپکاوي او فزیکي شخړې شکایت کوي. مولا ترخیل محمدي د کوچیانو له مخورو قومي مشرانو څخه دی او د پوره نفوذ او واک خاوند دی، خو په ده باندې د غصب تورونه او شواهد هم موجود دي خو دی نه مني. د یادولو ده چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې دی د ولسمشر غني ملاتړی دی او داسې ویل کېږي چې غني ورسره د علماو د شورا د ریاست ژمنه کړې. اوس به نو وګورو چې دا قضیه څنګه کېږي. تر ډېره د شرم خبره ده چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې چېرته چې ولسمشر موجود وي یو وزیر دې وغربول شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.